یو خوا امریکا ده بل خوا زما پیغمبر دی د چا منی امریکا وی بی حی عام کې زما نبی فرمای حیا عام کې امریکا وی زنا عام کې زما نبی فرمای نکاح چې نبی نکاح کې مشرانو د لکان د نکاحونو کې کنه امریکا وی زنا عام کې او زنا عام کول لپاره امریکنن په میډیا باندې نن سوشل میډیا پرنٹ میډیا باندې ملاله یوسفزئی په نوم باندې یو بے حیا یو بربنده یو لغړه خزه میدان ته روخ کېده او هغه ملاله یوسفزئی هغې دا بیان ورکړ چې د نکاح پارم باندې دستخط ته ضرورت نشته نکاح رجسټرار ته کېناستو ته ضرورت نشته د یو سړي په نکاح کې ځان بند کولو ته ضرورت نشته دا ژوند دپاره خو پارټنر هم کافي دی او دا خو یو پارټنر په حیثیت کې څوک ژوند تېري هم ژوند تېرېږي وایه د بې حیا درس یې ورکړه که ورې نه کړ د بې حیا خبرې کړې که نه ده کړې د ملاله دا کیفیت دا انداز او دا نظریه منې او دا لا خوبونه ویني دا لا خوبونه ویني وایي زه به په مستقبل کې د پاکستان وزیر اعظم یم قبولم ده ستا هغه نه یادوم قبولم ده وزیر اعظمۍ دپاره هم قبوله ده ما یو صبر وکړه انشاءالله ولې تا دې خدای راولي په فدایي حمله دې لزوم انشاءالله دیو جنا مساجد مدارس آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو خانقاهونه آبادو به د ختم نبوت دفاع به څوک کوي یو مسله ذهن کې کېږي دا د ختم نبوت مسله اجتماعي زه دیوبندي یم په دیوبند کې حنفي یم حنفي کې بیا شاه منصوري یم سیمه خو چې د ختم نبوت مسله راغله جسه د ختم نبوت په مسله کې که بریلوي حضرات